عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدت يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار در جغرافیای دنیا زندگی داشته باشیم به این ضرورت داریم که باید با علوم معاصر با تکنولوژی معاصر نیز دسترسی کامل داشته باشیم. تاسو د دنیوي ترقی غواړو که اخروي ترقی غواړو که د دنیوي مهلکاتو څخه ځان ساتو که د اخروي مهلکاتو څخه ځان ساتو د علم په برکت به ساتو. سر از امروز انشاءالله همه شاگردان معارف بعد از گرفتن یک وقفه زمستانی به طرف دروس خود می روند و سال گذشته 1.2 میلیون شاگردای جدید شمول به معارف شامل شده بودند. امسال ما امیدوار هستیم انشاءالله از این بیشتر شاگردا در اطراف و اکناف افغانستان به طرف مدارس و مکاتب می روند. برادران نهایت عزیز، ما به حیث یک ملت مسلمان و جامعه اسلامی نخست مسئولیت داریم تا اولا عقاید و ضروریات اسلامی را یاد بگیریم و به شاگردان خود یاد بدهیم و در گام دوم همچنانی که برادر بزرگوار جناب وزیر صاحب معارف مولانا سید حبیب الله آقا صاحب فرمودند برای جامعه اسلامی، برای ملت اسلامی هیچ قیوداتی وجود ندارد که علوم عصری را یاد نگیرد. الله متعال در قرآن کریم می فرماید وعلم آدم الاسماء كلها، تعلیم داد الله متعال با حضرت آدم علیه السلام اسماء همه مسمیات را. علماء مفسرین می فرمایند اسماء مسمیات از این معلوم است که وقتی که الله متعال با حضرت آدم علیه السلام اسماء همه مسمیات را تعلیم داده است، در اینجا خواص ساینسی
و خواص بیولوژیکی، کیمیاوی و فیزیکی اشیا هم در این شامل است. به خاطر ضرورت جامعه ما و به خاطر تعمیر و ترقی وطن عزیز ما ضرورت داریم تا علوم ساینسی را نیز فرا بگیریم و همچنان از تکنولوژی معاصر با خبر باشیم و فرا بگیریم. در این راستا هیچ مشکلی وجود ندارد. همه شاگردان ما باید از تکنولوژی معاصر واقفیت داشته باشند و بعد از فراگیری عقاید و ضروریات دینی خود و علوم اسلامی خود میتونند علوم ساینسی را فرا بگیرند تا اینکه ما از دیگر جوامع عقب نمانیم. ملتی که بی علم باشد همیشه محتاج دیگران خواهد بود. در صورتی که به دیگران محتاج باشد هیچگاه مستقل شده نمیتواند. هر روز به هر چیز به دیگران محتاج خواهد بود. به تداوی خود به دیگران محتاج می باشیم، به زراعت خود به دیگران محتاج می باشیم، به تعلیم و تربیه خود به دیگران محتاج می باشیم. از این خاطر اگر ما می خواهیم به حیث یک ملت مسلمان متعالی و مترقی و مستقل در جغرافیای دنیا زندگی داشته باشیم، به این ضرورت داریم که باید با علوم معاصر، با تکنولوژی معاصر نیز دسترسی کامل داشته باشیم. حضار محترم، شما آگاه هستین که معارف اساس همه ارگان‌های تعلیمی جامعه است. تعلیمات تکنیکی و مسلکی، تربیه معلم، فاکولته‌ها و پوانتون‌ها بعد از مرحله تعلیم تربیه صورت می‌گیرد. در صورتی که نوجوانان و جوانان ما در مرحله معارف به صورت صحیح و درست اگر تربیت شوند تا اخیر به صورت موفق پیش می روند. اگر خدا نخواسته در مرحله تعلیم و تربیه اگر سهلنگاری صورت بگیرد، در آن صورت در طول 12 سال یک شاگرد به صورت درست تربیت نشود، بعد از او باز چرا یاد خواهد گرفت؟ و متاسفانه در افغانستان در طول سالیان جنگ به ویژه در مناطق دوردست اکثریت اطفال عزیز از تعلیم و تربیت دور ماندند. انشاءالله امارت اسلامی افغانستان و وزارت محترم معارف با تمام معنا کوشش خواهد کرد تا تعلیم و تربیت را به همه مناطق دوردست، با ولسوالی ها، با قریجات، به همه مناطق گسترش بدهد تا اینکه اطفال عزیز شامل تعلیم و تربیت شوند. مسئله دیگر در معارف و یا در تعلیم و تربیت مسئله تضمین و کیفیت و داشتن یک کوریکولم و یا نصاب تعلیمی جامع و مؤثر است. باید ما در نصاب تعلیمی خود همه ضرورت ها را در نظر بگیریم. هم اقدار اسلامی خود را
باعث یک جامعه مسلمان شاگردای ما در صورتی که تعلیم و تربیه میبینند باید باعث یک جوان مسلمان تربیه شوند، عقاید اسلامی خود یاد داشته باشند، ضروریات اسلامی خود یاد داشته باشند و در پهلوی ازی باید از دیگران باید عقب هم نمانیم، هم در علوم ساینسی و هم در تکنولوژی معاصر باید یا از دیگران باید جلو باشیم، اگر جلو شده نمیتونیم کم در کم همگام باشیم با دیگران. عنصر مهم دیگر در تعلیم و تربیه داشتن استاد و معلم خوب و شایسته است. استادان عزیز، ملت افغانستان به شما استادان گرامی اعتماد کرده است. فرزندان عزیز خود را به خاطر فراگیری تعلیم و تربیه سالم به نزد شما میفرستند. مسئولیت اسلامی و ملی شماست که در این زمینه توجه خاص نمایید تا اینکه فرزندان عزیز افغانستان به صورت صحیح تعلیم و تربیه ببینند. مسئولین محترم معارف هم در این راستا مسئولیت بزرگی را دارند تا همه توان خود را به خرج دهند تا اطفال عزیز وطن به صورت صحیح و درست تعلیم و تربیه ببینند. باید نظارت از مکاتب و مدارس به صورت صحیح و منظم صورت بگیرد تا اینکه استادان، مامورین و همه کارکنان معارف با وظایف خود متوجه باشند. مثل که قبلا میگفتند مکاتب خیالی و استاد خیالی، این چیزا دیگر در بدنه معارف وجود نداشته باشد. امارت اسلامی افغانستان به خاطر داشتن یک تعلیم و تربیه متعالی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد. انشاءالله ما هر توانی که داشته باشیم به خاطر تقویت معارف، هم از نگاه کمیت و هم از نگاه کیفیت، تمام سعی و تلاش خود انجام میدهیم تا ما یک معارف و تعلیم و تربیه مثمر و یک تعلیم و تربیه که بتواند حوایج ملت افغانستان را مرفوع سازد داشته باشیم. جبريل امین د انسان په شکل رالی د حضور پاک علیه السلام است څه سوالونه وکړل د صحابه کرامو ته طریقه د سوال ورزده کوله، نو په اخر کې ورته فرمایي چې احسان څه ته وایي چې ځای ځای راځي په قرآن پاک کې ان الله يحب المحسنین مثلا، نو حضور پاک علیه السلام ورته احسان دغه ته وایي چې د الله داسې عبادت وکړي لکه ته چې الله وینې، خو که ته الله نشي لیدلی الله خو تا ویني. نو علما وایي دا یو حالت د مشاهدې دی، یو د مراقبې دی. د اول حالت چې دی د مشاهدې دی، دا دوم د مراقبې دی. نو دغه احسان په وجه باندې په عبادت کې کیفیت راځي، د دې کیفیت په وجه باندې د عبادت بیا منجي او خلاصون کې ګرځي د الله د عذابو څخه، او که با کیفیت نه وي هغه بیا د الله جل شانه فضل و کرم خو جلا دی. په یو حدیث مبارک کې راځي وایي ځینې وخت یو انسان عبادت وکړي لمونځ وکړي مثلا، دا عبادات چې دي دا نیک او ښه اعمال دا لوړ ځي، بد اعمال کښته ځي، علیین دفتر دی هلته لیکل کېږي جمع کېږي. نو وایي دا بې کیفیته لمونځ تر یو ځای پورې وخېږي بېرته لکه مردار زړوکی یو مردار ټوکر داسې سره راټول شي، دا سړی په دې مخ باندې وویشتل شي. که څه موږ تاسې خو دا وینو نه، خو په دې مو ایمان دی ځکه د الله د پیغمبر خبره ده. نو داسې علم چې با کیفیته نه وي په هغه باندې نه د آخرت نجات راتلی شي نه د دنیا ترقي ورباندې راتلی شي. اول خو ورونو دا خبره موږ علی اعلان کوو
چې موږ د دنیا د ترقي مخالف نه یو، ځکه اسلام یې نه دی مخالف. یو خدا د غربیانو د رسنیو خبرې دي، هغه ته به یو خو غوږ سره ورته نیسي، بیا چې واوري زړه ته ماچوي. دوی دا د اسلام علما، اسلامي علما، اسلامي پوهان، دوی په خپلو پاپانو باندې قیاسي، د خپلو کلیساو په ملایانو یې قیاسي. هغه د دنیا د ترقي مخنیوی کاوه چې بیا دا تاریخ تاسو ته تر ماشه معلوم دي چې بیا د فرانسې انقلاب رالی، بیا کلیسا او سیاست یې سره جلا کړل. دا په څه وجه سره جلا کړل؟ د دوی پاپان د دنیا د ترقي مخنیوی کاوه. و بل موږ برق جوړو، دوی بل برق مه جوړوئ، دا ناروا دی. و بل موږ موټر جوړو، کارخانه جوړوئ، دا مه کوئ، دا ناروا دی. خو اسلامي علما داسې نه دي. اسلام خو یو ابدي دین دی، هغه منسوخ کیږي نه. د امن په فضا کې د نوي 1403 هجري شمسي کال تعلیمي کال پیل کېږي. الله تعالی دې د هیوادوالو دپاره د برکتونو او د خیرونو نه ډک کال وګرځي. افغانستان د یو اسلامي هیواد په توګه باندې دوه قسمه ادارې لري او دواړو ته على السویه ضرورت لري. یو ته موږ تاسو دیني ادارې وایو، دیني مدارس وایو، چې په هغې کې داسې ځوانان روزلی شي چې کله د مدارسو نه راوځي د مسلمانانو دینی ضرورتونه دا پوره کړي. ولس مسلمان دی، معلمینو ته ضرورت لري چې د دوی دینی ضرورتونه پوره کړي. دویم عصري ادارې، مکاتب، لیسې، پوهنتونونه چې د دې نه ځوانان فارغ شي او راوځي. زمونږ د دینی مراکزو د تحفظ دپاره وسایل برابر کړو. زمونږ د وطن د نظام د تحفظ دپاره وسایل برابر کړو. زمونږ د ولس د ژوند مختلف ضرورتونه دا پوره کړو. که موږ وګورو د تاریخ په اوږدو کې الحمدلله په دې اوله برخه کې موږ د ابتدا نه غنیان یو. په دغه 45 کلنه دوره کې سره د دې نه چې زموږ دواړه قسمه ادارې متاثرې شوي او کمزورې شوي، بیا هم د ولس ضرورتونه، دینی ضرورتونه الحمدلله علماو په هر وخت دا پوره کړي. دا چې موږ اشرف المخلوقات یو په دې علم یو، دا چې موږ اشرف المخلوقات یو په دې علم یو، خدای ته چې نږدې یو د کتاب برکتونه دي، موږ ته لارښوونکي مدرسې او مکتبونه دي، موږ ته لارښوونکي مدرسې او مکتبونه دي، زموږ د اوږدو لارو او تیارو ته څراغونه دي، موږ ته لارښوونکي مدرسې او مکتبونه دي، موږ ته لارښوونکي مدرسې او مکتبونه دي. هغه خلک ټول د دې دنیا او د عقبا کامیاب، هغه خلک ټول د دې دنیا او د عقبا کامیاب، چا چې په سر ایښي ای مخبې ته دستارونه دي، موږ ته لارښوونکي مدرسې او مکتبونه دي، موږ ته لارښوونکي مدرسې او مکتبونه دي، زموږ د اوږدو لارو او تیارو ته څراغونه دي، موږ ته لارښوونکي